السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې په امازون به کله موږ خپل پروډکټ خرڅو پرایسینګ به څنګه کوو. پرایسینګ څه ته وایي؟ د یو شي چې موږ په څو میلاویږي یو پروډکټ لیټس سې دا ماته په 10 میلاو شو زه به یې څنګه خرڅوم. بعضې خلک وایي یاره په 10 میلاو شو په 10 مې خرڅ کړو دا خو ما 50-50 ګټه وکړم. نه، کاروبار داسې کار نه کوي. دا نه ده چې دی په 10 سره په 10 خرڅوه دا فایده نه. ته به همیشه خپل کیلکولیشن د بزنس اکارډینګ کې چې تا ته پریمیم میلاوي. که چېرې ستا بزنس تا ته پریمیم فایده نه درکوي ستا بزنس مخکې نه ځي. ډېر پښتانه که ته ګورې هغه په بزنس کې فیل شي. ولې؟ یا د جامو دکان کولاو کی، یا د منیارۍ دکان کولاو کی، یا د فروټو دکان کولاو کی، دی پرایسینګ کې همیشه مارو خوري. دی ته خدا پته چې زه به دکان څومره رینټ ورکوم، مزدور له به کرایه څومره کوم، خو ده ته دا پته نشته چې یاره ما ته دا بزنس پریمیم راکوي که نه راکوي. ده ته دا پته نشته چې یاره زما پیسه ډبل کېږي که نه ډبل کېږي. خو بس دی څه کوي چې دی کله دکان کولاوی پردي هغه کوي پلان کوي په هغه خرڅوي راځه زه هم دا کوم. ته داسې یو کار وکړه خپل پروډکټ کې داسې ویلیو ایډ کا چې کسټمر ته ووایه یار زما دی دا سروسز درکوي زه دا سروسز درکوم. ته یې په ګران خرڅ کا. ته یو پروډکټ په امازون وګورې ریویوز ته یې لاړ شه خلک بدې ردې وایي یو مسله ته وګورې په یو پروډکټ کې هلکه یې دا مسله زه حل کولی شم. لاړ شه سپلایر ته ووایه یاره دا مسله په ریویوز کې ته ماته داسې وکړه یا یې ماته بنډل کا یا یې پیک کا. یو کس ته یو شی په سنګل کې خرڅوي او ته وایې چې نه یاره دا زه پیک کوم چې ویلیو پکې واچوم هغې په 10 خرڅوي ته یې په 15 خرڅ کا. اټس آل اباوټ ویلیو. ته چې په یو پروډکټ کې څومره ویلیو غورځوې که نه هغه نور خرڅېږي. اوس یوه خبره ده تاسو چې په امازون پروډکټ خرڅوئ همیشه به دا نه چې یو سړی په 10 خرڅوي ته یې 50. اول به ګورې چې کوم پروډکټ ته خرڅوي کیټګري خرڅوي آیا دغه کس هغه پروډکټ سیم دی. ته به لاړ شي امازون ته کوم شی چې ته خرڅوي ته به وګورې د ټاپ نه به شروع کې های اینډ ته به راشي چې خلک یې په 100 خرڅوي. کیدای شي بعضې سړی په 10 خرڅوي په 20 خرڅوي. ته به وګورې چې یار د دې پروډکټ فیچر څه دي. آیا زما پروډکټ چې دی د دې پروډکټ په شان سیم کار کوي؟ چې سیم کار کوي نو چې هغې په 15 خرڅوي ته به یې ولې په 10 خرڅوي. ستا نه به یې کسټمر ولې چې سیم شی دی هلته به 15 ته یې په 10 خرڅوي ولې. دا خبرې به په ذهن کې همیشه یاد ساتي. که یو مسله دې حل کړه په ریویوز کې ته پته ولګېده چې یار دا مسله په دې سپلایر کې زه یې حل کولی شم او تا کسټمر ته یو نوی څیز راوغوښتو چې یاره دا وګوره دا مسله ما حل کړي ته له خلکو نه $15 ایکسټرا اخیستی شي ویچ میک سینس. پرایسینګ ډېر اسان دی. که چېرې ته یو سیملر پروډکټ خرڅوې اوس په دا هم نه کې چې تا ته یو شی په 10 میلاو شو او بل یې په 12 خرڅوي ته خپل نقصان کې خو چې نه زه به دا شی دا سره کمپیټ کوم نه څه پته کېدای شي هغې په خپله جوړوي هغه ته ښه ډیل میلاویږي. کېدای شي کمپني د پلار یې خپل سامان خرڅوي. کېدای شي په چاینا نه ناسې خپل ډسټریبیوشن هم خپل کوي میینفیکچر هم کوي خرڅوي ته به نقصان وکړي. همیشه به ګورې چې یاره یو څیز تا ته فایده درکوي که نه. یو په امازون کې به کوشش کوي چې د $15 پروډکټ په نه خرڅوي. همیشه کوشش کوو چې د $10 نه برابره پروډکټ خرڅوه. که یو شی ته په 10 میلاو شي کوشش وکړه په 10 خرڅ کړه. سیل اراوند 30. اوس بله سټراټجي به درته هم ښیم چې کېدای شي دې شي یو پروډکټ ته امازون ته راوړي چې هغه ډول سره په امازون څوک خرڅوي نه. د هغې پرایسینګ طریقه به راته وښیم چې یاره هغه به ته څنګه پرایس کوې. خو چې کوم امازون کې ته سیملر شی خرڅوې نور سیلرز د شان نو همیشه که ته خپل پرایس دغه کول غواړې ته به همیشه دا کوشش کوې چې ته به ویلیو. اوس یو کسټمر دی هغه قینچي خرڅوي ټیک ده په 20 خرڅوي نو اوس ته دا مه کوه چې یاره دا قینچي ده ورېږه زه به یې د سرو جوړه کړم زه به یې په 1000 خرڅه کړم. نو one's gonna buy that. هېڅ سړی هم هېڅوک هم ستا نه نه اخلي. همیشه چې په امازون پروډکټ خرڅوې امازون FBA کیلکولیټر یوز کوه. زه به درته وښیم چې خپل امازون FBA کیلکولیټر به څنګه یوز کړې چې تا ته پته لګي ته څومره په اوبو کې چې تا ته پته لګي چې تا له څومره دا پروډکټ فایده کوي. چې اوس تا ته پته نه وي ته په هوا کې لګیا یې بس پروډکټ خرڅوي ته خو چې یاره دا فیس امازون علي FBA فیس په امازون کې FBA فی دی هر څه دي دا اسوسییشن دي دا به ته ورکې. نو چې دا فیس ته ورکې ته مزدور نه ساتې دغه نه ساتې خو ته به سټل خپل مارجن خو به ساتې که نه. دا خو نه چې ته امازون ته کار کوې او خلکو ته کار چې بس اورډرونه راځي اورډر ته به نه خوشحالېږي به خپل مارجن پرافټ ته چې تا ته پریمیم درکړي که نه کوي. سیسټم ته ځو زه تاسو ته ښیم چې
چې تاسو به امازون اف بی ای ریونیو کیلکولیټر څنګه استعمالوئ، تاسو به پرایسینګ میچ څنګه کوئ، ریویوز ته لاړ شئ او مسله د حل کې، ته به بنډل څنګه جوړئ، یو شی به په آفر څنګه ورکئ، ویلیو چې څومره ایډ کئ په یو شي کې هغه مخکې دي. اوس یو کس دی، ته یو کس وګورې ستا دوکاندار ګاونډي دی تور چای خرڅوي یا شنې چای خرڅوي، ټیک ده، ته وګورې یاره دی دا شی چې دی په $10 خرڅوي تورې چای، ته لاړ شه یاره ته داسې کار وکړه چاینا نه یا داسې تو سره د چای هغه سکوپ ورسره ایډ کړه، آفر ولګو پټۍ ته چاپېره کا، آفر پټۍ ته چاپېره کا، یاره دی دا چای چې دی په 10 خرڅوي، موږ دا چای چې دی په 30 خرڅو سمسې ورسره هم درکوو. ښه زبردست کوپ ویلیو دی ورسره ایډ کړه، خلک یې په خوشحالي پوره کنسپټ یې چینج کړو چې خلک ګوري او یاره وګوره دا خو صرف د تور چای دغه کوي، ما پسې بل چمچ رالو انزل کوو، دا خو وګوره اټومیټیک سکوپ دی، دا به کوو. نو راځئ ځو سیستم ده، زه تاسو ته ښیم چې امازون ریونیو کیلکولیټر به څنګه استعمالوئ او تاسو چې دی که نوی داسې یو پروډکټ یې امازون ته هغه لانچ کوئ د هغې به پرایسینګ څنګه کوئ. مننه. لیټس سی ما ته په جنګل سکاوټ یو پروډکټ میلاو شو او زه یې چې زه یې خرڅوم، ټیک ده، او په هغې د امازون باندې نور سره ځي، لیټس سی شیور شو، ټیک ده، لیټس سی شیور شو، نو زه به راشم ډفرنٹ شیورز دي، یو په 300 دی، په دې کې برانډ همي، په دې کې ریګولر شیور همي، په دې کې بعضې شیور سره کسانو شیور شیوینګ جل یو ځای کړي، بعضې ورسره یو څه کړي، بعضې ورسره چې کلیپس ورسره سیوی، نو د هر شیورز چې جدا جدا قسم وي. اوس زه ویمه لیټس سی چې دا شیورز دي، ټیک ده، اوس که زه سیمیلر شیور خرڅومه سیمیلر، نو دی په $43 خرڅوي، ټیک ده. که دا شیور ما ته د علی بابا نه په 10 میلاویږي 43 باندې ډېر ښه زبردست ډیل دی، خو زه به راشم ریویوز ته به وګورم چې یاره 1 سټار ریویو څه وایي. 1 سټار ریویو کې به ته وګورې چې خلک څه کمپلینټ کوي، دومره خلک چې دی دا دومره خلک کمپلینټ نه کوي، زیات نه دي، خو زه راته د هغې پروډکټ کوم چې کوم ډېره مسله وي، دا زه تاسو ته اگزامپل در کوم. موسټلی شیور چې دي ښه 5 سټار ریویو یې اخیستي دي، ښه یې اخیستي، نو زه کیدای شي که زه ته که په 50 خرڅوې که نه دغه شیور ستا نه به یې ولې سړی په 50 علي چې هغه یې دلته په 300 خرڅوي. که زه یې په 50 خرڅوم زه به ورسره څه کوم، یا به ورسره زه نور کلیپونه ایډ کوم، خو میک شور به کوم چې پیسې لوز نه کوم، هسې نه چې د ویلیو په ایډ کې زه ډېرې پیسې ولګوم او ځان خراب کړم. که مې ویلیو چې به مې ایډ کړي زه به د هغې هم پیسې علمه، خو کسټمر ته به یې ته داسې شو کې، یا کیدای شي چې زه ورسره شیوینګ کریم ایډ کړم په $1 او زه یې بیا په 50 خرڅوم، نو هلته په شیوینګ کریم کې پیسه ویلیو، نو چې خلک ګوري یاره زه به شیوینګ کریم جدا آرډر کوم، راځئ د دې سره دا میلاویږي دا آرډر کړه بنډل، داسې دې ته وایي. اوس چې دې کې ته وګورې نور شیور، خو که ته غواړې چې یاره د سیم شیور خرڅوې اول خو به ته ګورې چې تا ته میلاویږي پسه. لیټس سی موږ ګورو که نه چې دا سړی دا شیور چې دی که نه، لیټس سی چې دی په 100 اول ګورو د ده مارجن دغه کوو، د ده ایسن کاپي کو، موږ ته پته ولګي چې د ده دی په دې کې څومره پیسې ګټي، ټیک ده. دا ته په جنګل سکاوټ باندې هم کولی شي، که ته ایکسټینشن د ایډي یا د امازون اف بی ای په ریونیو کیلکولیټر باندې هم ته کولی شي. جنګل سکاوټ ایزي که جنګل سکاوټ استعمال دی ایکسټینشن په کروم کې کافي، دا به کاپي کې، دا چې مې کاپي کو کیلکولیټر ریونیو ډېر اسان دی، زه به دا د لینک واچوم، خپل اکاونټ نه ته ساین ان کولی شي، ټیک ده، دا فری دی، پیسې میسې نشته. اوس هغه ایسن ما کاپي کو، زه به یې دلته پیسټ کړم، ټیک ده، زه به یې سرچ کړم ځکه چې سیمیلر پروډکټ دی. که نوی پروډکټ لیست کې ابل تم پرایسینګ زیات طریقه وښیم چې بالکل په امازون نه چې بل څوک نه خرڅوي، سلیکټ مې کو. اوس دا مې سلیکټ کو، دلته تا ته آپشن نه امازون فلفلمنټ څه مطلب دی چې ته یې په 100 خرڅوې، په $340 یې هغه خرڅوي، ټیک ده. شپ ټو امازون د دې څه مطلب شو چې امازون ته په سر رارسي. اوس ګوره چې تر سپلایر نه 200 پیسه واغستو، ټیک ده، نو ته بر سپلایر به تا ته وایي چې یاره په دې 200 پیسه چې دي $200 شپینګ راځي، یا سې اگزامپل در کوم، نو ته به دلته 200 نه لګي ځکه چې موږ دلته د یو یونټ کاسټ لیکلی، نو موږ به د یو یونټ شپینګ ولو، نو چې 200 پیسه په $200 شپینګ راځي، نو موږ به دلته $1 ولیکو چې یاره په دې یو پیس باندې زموږ $1 خرچه راځي. لاندې به راشي چې
کاست اف پروډکټ چې کاست تا ته په سولر کې لیټس سي سپلایر تا ته په $10 درکې اسی لیټس می ایگزامپل درکو سمپلی هټ کیلکولیټ په وم نو دلته ماته هر سره شي دلته به ماته ریونیو په 300 خرڅه دا فلفلمنٹ کاست ته ټیک تا سټوریج کاست امازون ته تو خو سیلر پروسید چې تا ته به څومره پیسې دغه کیږي دیش پر ته پی اوټ کیږي خو سیلر ته پکې $10 فائدہ لري چې هغه دلته $20.64 کته دا نه کې تا ته پته نه لګي سبا ستاسو امازون فلفلمنٹ د غره شي ته چې الله دا خو ز په نقصان کې ما ته څه فائدہ ونه شو کدا ته اف بی ای کې لازم با کې اف بی ام کې هر سکه چې په امازون کې آربیټراج کې اف بی ام هر سکه ته بدل لازم کې کنه کې په خساره کې اوس لته سه د یو پروډکټ په امازون د سره اډوشته نه دغه پرایسینګ بسنګ په دې طریقې کولای شي هغه هم ته په دې اړو ضرورت نشته ته په دې طریقې کولای شي خو استاد په څه پته لګي چې 3 نمبر د کم ځای نه راغله زړه اسانه طریقه خیم من بلار شو کیلکولیټر ته ټیک تا کیلکولیټر ترالو من بسکو کیلکولیټر ته اوپن کو چې دا کیلکولیټر ته اوپن کو لیټس سي تا لیټس سي ته دغه خاصه دا سی او سیز ده لیټس سي ته په دغه باندې د افغانستان د خلک د سیخ کولی خوري چنغوزي لیټس سي ته چنغوزي خرڅه ته په کیلو خرڅه تا ته کیلو لیټس سي په $2 ملاو شو په $2 ملاو شو $2 به ته وه ډیوایډ بای 0.3 باندې به ډیوایډ کی ابا ته په څو خرڅه پشپګ خو پشپګ باندې بیا براشي امازون ریویو کیلکولیټر ته اشپګ به وګوري چې آیا تا ته پشپګ التا فائدہ څومره کوي دوباره بلاړ شو دغه نمبر بوالو ټیک تا دغه نمبر بوالو دلته به دا شپږ چینج کو شپینګ ارسه به وګورو ټیک تا لیټس سي چې مونږ ته په $2 باندې میلاو شو او $1 شپینګ دی کیلکولیټ پې نو دلته په ماینس کې راځي دا به نه کې دا اینه دا خطر ده چې دلته په ماینس کې راځي سبا ورځې ماینس دلته $2 لوس کې ولې الته ته فلفلمنٹ ورکه بعضی سلران په دې کې خطا شي چې هغه صحیح کیلکولیشن نه کوي انسټنټ چې فائدو کې نقصان کوي ولې نقصان وکي دا غو د مس پرایسینګ دی چې ته صحیح پرایسینګ کې انسټنټ چې ته پشپک خرڅه ته بسکه ته به کې ویلیو اډ کې خلکو ته به وي لیټس سي ته کې زب په $10 ورکا په $10 مورکو $1 په 2 کیلکولیټ پې چې زه کیلکولیټ کوم الته $2.29 پکې ماته فائدہ راغله ته اوس پوښوي نو همیشه پرایسینګ به ته داسې کې چې په امازون یو شی ته دغه کې نوې لانچ کې نو د هغې اسانه طریقه سره کیلکولیټر ته واپس لاړ شو ټیک ده کیلکولیټر ته دې موږ واپس رالو چې واپس رالو دلته لیټس سي یو سیز موږ ته په لس میلاویږي یو سي موږ ته په لس میلاویږي موږ به هغې سره څه کوو اسانه طریقه ده په لس موږ ته میلاویږي ډیوایډډ بای کو 0.3 په 33 خو چې په امازون خرڅه په لس میلاویږي ډیوایډډ بای کې په 0.1 ځکه چې هلته امازون فلفلمنٹ فی نتبه چې کلیک کې وي په سل خرڅ کا خو اصل به هاي اسی تاته د دې اگزامپل در کوم چې همیشه ته یو سیس خرڅه نو ته د امازون اف بی ای ریوینیو کیلکولیټر استعمالوه چې تاته پته لګي تاسو پوه شئ په دې شي بغیر د دې کیلکولیټر نه هیڅ مکو زه به د دې کیلکولیټر لینک واچوم چې سهم خرڅه خپل نت پروفیټ ساته چې تاسو څومره فائدہ زو بل لیسن